بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څو ورځې مخکې ما یو لیکنه وکړه، فکر کوم په فیسبوک او ټویټر کې، دغه د ایران او د امریکا د خبرو اترو په هکله چې دا یو ناکامې خبرې دي. بیا مې تلویزیونونو کې هم یو څه بحث وکړ. د دې له وجې نه نن دوستانو بعضې پوښتنې هم وکړلې چې تاسې اطلاع درلوده یا خبر وئ چې دا مذاکرې نه کېږي او د دې په هکله باندې راتلونکی به څه وي. خو په هر حال غواړم دوستانو په دې باندې بیا رڼا واچوم چې ولې دا مذاکرات یا دا خبرې په پاکستان کې وسوې. پاکستان د غور وړ و. ملګرو د نړۍ هېوادونه ټول په دې پوهېدل چې دا خبرې اترې یو تکتیکي، سیاسي، استخباراتي، نظامي برخه د جګړې ده. جګړه د ایران او د امریکا او د اسرائیل ډېر پخوا نه پلان شوې جګړه ده. دا غځېږي خلیجي هېوادو ته او بیا اسرائیل پراخول په دې کې بله مطرح ده. د ایران بشپړ ضعیفېدل او د دوی دغه انرژي و نفت باندې حاکمیت پیدا کول. دلته معاملې هم روانې دي. د تایوان معامله و، د تایوان مخالفه تللې ده بیجینګ ته، چین ته، غواړي تایوان چین ته ورکړي، اوکراین روسیې ته ورکړي، دې خواته ایران او دا سیمه امریکا ته ورکړي. دا خبره چون بحث په میز باندې روان ده، غوره ولیدل شوله چې باید دلته د خبرو اترو په نوم باندې یو څو وخته جګړه ودروي. ایران هم په دې پوهېږي، ټول په دې خبره. د ایران اوسني چارواکي معامله کړې ده. هغه چې معامله نه کول هغه یې مړه کړه. دا اوسني چې څومره ډزې کوي، ویشتل کوي، کوم ځای ولي دا خپل ځان ضعیفوي. جنګ په ایران په خاوره ده، په پاکستان کې نه ده. ټول په دې پوهېږي. دا چې ولي نور ځایونه ولي لکه اسرائیل هغه باید وولي، هغه وران سي چې هغه له سره جوړ کړي په پراخ او نه مدرن توګه. کورونه وخت تر وتلي دي. نور دا خلیجي هېوادو سیمې چې ولي هغه د امریکا مجبوره ده چې جوړې کړي، دوی نه پیسې واخلي، بانکونه قرضیه ورکړي. نو په هر حال باندې یو فرصت یې جوړ کړ. نور هېوادونه څنګه چې ما خبر وه چې دا یو ډرامه ده، نو هغوی حاضر نه شو چې کوربهتوب وکړي. کنې امریکا او ایران چې پوهېږي چې موږ د سولې خبرې کوو، بیا هغه راځي دوی ځان سپکوي، شرموي پاکستان ته، ولې یو زبرځواک هېواد کې سم با اعتباره هېواد کې نه کوي. هغوی هېوادو دا کوربهتوب په دې ونه کړ چې که موږ د ناکامو خبرو کوربهتوب وکړو، بیا نو بې اعتباره کېږو، دې هېواد ته بیا بې حیثیتۍ و سپکاوی جوړېږي، بې اعتباري جوړېږي. نو بنان پاکستان غوره څه. ولې پاکستان؟ خو قطر او ترکیه او نور هېوادونه د امریکا امر لاندې دي. هغوی ته ولې امر ونه کړ؟ یو خو دې ته امر وڅه چې دا کار وکړه، بل پاکستان هڅې کولې زیار وڅه دغه کوربهتوب په څو جهاتو باندې وکړي. یو موخه دا وه چې اساسي موخه چې په راتلونکي کې امریکا بیا د ایران په وړاندې دوی ته کومه دنده ورنه کړي او دا ډارېږي بیا نه که ایران هم سره دښمن سه، افغانستان او هند خو هسې دښمنان دي ورسره. بیا نو پاکستان نو خپل ماموریت د مجري په حیثیت د غلام په حیثیت نو نه شو کولی او بودیجه بیا نو نور هېوادونه ورکوله. نو بیا دا له منځه ته یو دا مسله وه. بله مسله په دې کې دې ته ښه ده یو هېواد چې ټوله نړۍ په دې باندې نیوکې لري، دی یې راپاڅېږي او داسې کار وکړي چې یو خپل اعتبار پوخ کړي. که څه هم نړیوال زبرځواک هېوادونه په دې پوهېږي، خو دا نور هېوادونه نور ملتونه فکر کوي یا خپل ملت یې ته وایي چې موږ سوله او امنیت لرو، قوت یو، مملکت یو، په موږ باندې نور هېوادونه اعتبار کوي. دغه مختلف موخې هم لري او نور پیسې اخیستل او نور مسایل هم دي. خو په ټوله کې یعنې دا خبرې تکتیکي وي. اوس راتلونکي کې کیدای شي امریکا سبا ته قطر ته وایي که ضرورت څه، که ما خبرې چې ما ویل د پردې شاته روان دي هغه حل نه شي، هغه ته وایي کوربهتوب وکړي یا ترکیې ته وایي او یا کیدای شي ویې نه کړي. خو په هر حال که چیرې تفاهم په یو ډول باندې وشي که ونه شي، جنګ دوام کوي. که چیرې ایران دا سیمه په تبادله د اوکراین او تایوان کې ورکړل شي امریکا ته، بیا هم دا سیمه یو څه ضعیفه کوي، یعنې جنګ پکې دوام کوي. ښکېلاک یو هېواد چې ښکېلا کوي د هغه زیربناوې، اقتصاد، بنیادونه ټول ړنګوي. لکه سوریه یو وخت کې افغانستان ولړنګاوه،
استاد رباني او مسعود دوی یې راوستل او ګلبدین او سیاف دې وایي جنګ وکړي مزاري او دوستم ولې جګړه وکړي چې دغه سیمه وران نه سي او بنیادونه یې وړنګېدل. هغه وروسته مله چې امریکا راته کار څه راته په مده ډېر په سهولت راته سوریه هم همداسې ایران هم همداسې ډېر ضعیفوي بیا نو کنټرول نشي بیا هغه ملتونه همیشه استعمارګر ته احتیاجي ضرورت ورته لري. نو په دې لړ کې دا پروګرام بیا دوام کوي خامخا به جګړه به دوام کوي خلیج هېوادونه به هم په دې کې راښکل کېږي دا بیا څه جګړه به وي اما دا چې موږ وایو چې دا جګړه بیا نور هېوادو ته افغانستان او حدودي ته تاوان رسوي که نه رسوي او اثر به کوي خامخا اثر کوي یو څه اما دومره اثر بیا نه کوي ځکه دا جګړې اوس په کنټرول کې دي دا کنټرولېږي زبرځواکي هېوادونه پوهېږي څه وکړي څه ونه کړي پخواني حالتونه نه دي. او که د تیلو مساله په اروپا او په دې قیمته کېږي هغه هم امریکا په لوزوانیا او تکزاس کې ښه پوره تیل لري دوه برابر د خلیج هېوادو. روسیه خو معلومه ده چې اول لومړی هېواد د تیلو د نفتو دی ده چین ته هم سخلیوان سخلین ټول روان دي او ناسنیوان ټول اروپا ته هم روان دي. دا چې قیمتي راځي او تیل پورته کېږي دا هم د زبرځواک هېوادو سره جګړه کوي خو ګټه یې پکې دی او ګټه همدا وي چې تولیدي او صنعتي فابریکې او کمپنیان دوی لاس کې دي توکي قیمته کېږي خو دوی کېږي قرضه د بانکو د دوی د بیمه د دوی ده که پورته کېږي همداسې دا تیلو دام هم د دوی دي که کله ښار ورانېږي هم ساختماني ودانۍ شرکتونه د دوی دي په ټوله کې دوی ګټه کوي نو د دې لپاره جګړه کې وسته هم که خرڅېږي دوی ګټه ده. نو بنا خبره همدا وه چې دا خبرې اترې تکتیکي دي په دې باندې باید ونه غولېږو. جګړه چې پیل شوې ده ډېر پخوانه ډېر پخواني پروګرامونه لري نقشې تغیرولو ده مثال دا جګړه ما څنګه چې ما مخکې ویلې ته 2028 و 10 کاله دوام کوي بیا وروسته له هغه د اسرائیل د پراخېدو سعودي او نقشې او دا تنظیمونه تر 2015 کاله پورې چې بیا نړۍ ډېر تغیرات د ویزې څنګه کې بیا څو کارې خوا تللی شي د پاسپورت د پیسو یو پیسه سیستم ډیجیټال دا بیا وروستي بحثونه چې ویده اوږده نه شي. نو خبره همدا وه چې په دې مذاکرو ونه غولېږو ایران او روسیه او چین ټول په دې خبر دي امریکا او زبرځواک هېوادونه چې څه پېښېږي اما یوه خبره بیا تکراروم چې دا جګړه بیا پیل کېږي او جګړه دوام کوي. ومن التوفیق عزیز مهاراج.